کار کودکان در افغانستان در سال 2025 به یکی از جدیدترین بحران‌های اجتماعی و آموزشی بدل شده است. بحرانی که نه تنها آینده فردی کودکان را تهدید می‌کند، بلکه چرخه فقر و بیسوادی را در سطح ملی تداوم می‌بخشد. د رویداد خبري اژانس موندنې چې له 40 ماشومانو سره په 4 زونونو او 2 ولایتونو کې د مرکو پر بنسټ ترسره شوي دي ښیي چې ډېری ماشومان په خپله خوښه نه بلکې د سختو اقتصادي فشارونو او ان د کورنیو د مجبوریت له امله د کار بازار ته داخليږي. هغه کورنۍ چې له بیکارۍ، ناروغۍ او یا د ژوند لپاره د معیشتي فرصتونو له نشټوالي سره مخ دي، خپل کوچني ماشومان درنو او سختو کارونو ته اړ باسي ترڅو د ژوند دوام لپاره یوه ګوله ډوډۍ برابر کړای شي. حنان یو له دغو کارګرو ماشومانو څخه خپله کیسه داسې کوي. مکتب بس نو موږ غریبي نه خپل غریبي تر راوته بس مجبوریت د وجه راوته ما پلار می غریب دی کار نشي کولای. دولت له دا غوښتنه چې موږ سمرست وکړي، موږ باید موږ باندې مکتب و سبق را باندې. له کابل څخه علی اکبر وایي من اینجا بوترنگی میکنم. شکروسه 70 80 90 ساعت میشه. مکتب نمیرم چون که در خانه کارگر ندارم، تنها من کار میکنم. در آینده پلان داشتم که دکتر شم. مکتب بهترین چیز است. این مسئله کودکان را از نقش طبیعیشان به عنوان شاگردان مکتب خارج کرده و آنان را به نانآوران کوچک خانواده مبدل ساخته است. زکیه نوری معلم در یک از مکاتب کابل می گوید که خانواده ها کودکان را به کار شاقه مجبور می کنند و این امر عواقب ناگواری را در پی دارد. شاگردای ما غیر حاضری میکنن، نمیاین. باز تو ما اول میگیریم از شاگردا که چرا نمیاین در کارهای شاقه دست میزنن و مثلا یگان کار میکنن دنون و یا کار میکنن. به خدا بسیار متاثر میشه، آدم جگر آدم خون میشه. از مکتب پس میمونن، از درس پس میمونن، از همه چیز پس میمونن، صرف به خاطر نان پیدا کردن و یک لقمه نان شار و بیگار پیدا میکنن. که پرسان میکنیم شانه اول خود میترسن چیز نمیگن، باز پسان که چیز میگن ما اینطور کار میکنیم یا مثلا یا پدر ندارن یا سرشون ظلم است و مثلا نمیفهمه کنن چی کنه. تشکر زنده. له 40 مرکه شویو ماشومانو څخه 90 ماشومان د اقتصادي ستونزو له امله له زده کړو محروم دي او یوازې 11 ماشومان توانېدلي چې د سخت کار ترڅنګ ښوونځي ته هم لاړ شي. په دې منځ کې یوازې په کابل او پکتیا کې داسې ماشومان شته چې هم مهاله کار کوي او هم زده کړې کوي، خو ډېری یې په حسرت سره ښوونځي ته د تلو هیله څرګندوي. هیواد له پکتیا او عابد له ننګرهار څخه د دغو ماشومانو ښکاره بیلګې دي. سرپرست کور کې نه لرم، زه خپله هم ګاډی چلوم او هیله لرم چې یو ځای ته ورسېږم او بس پلار مې معیوب ده، بل ورور مې وړکی ده او زه غواړم چې یو ځای ته ورسېږم، زده کړه مې وکړم او چې یو ځای ته ورسېږم زده کړه مې خوښېږي او یو آینده ولرم. مکتب خو ارمان لرو خو چې غریبي نه وي او داسې دغه نه وي که نه. موږ مکتب ته ډېر ارمان لرو، یعنې چې پیسې مسیج کاروبار چې پیدا شي نو مکتب به کاروبار نشته د افغانستان کې، دغه لاس سره د مکتب پاتې دي. دولت نه مې دا غوښتنه چې موږ ته کار زمینه برابره کړي او یو ښه کاروبار موږ ته دغه کړي چې تر څو موږ خپل مکتب ته وزګار شو او خپل مکتب ووایو. محرومیت آموزشی کودکان کارگر نه تنها آینده تحصیلی آنان را تهدید می کند، بلکه سلامت و تغذیه‌شان را نیز در معرض خطر قرار می دهد. بر اساس گزارش برنامه جهانی غذا که در تاریخ 10 سپتامبر 2025 منتشر کرده است، کودکانی که به مکتب نمی روند از مزایای تغذیه‌ای نیز محروم می مانند. این گزارش تاکید می کند که وعده های غذایی در مکاتب یکی از مؤثرترین ابزارها برای حمایت از کودکان آسیب پذیر است. بنابراین کودکانی که به دلیل فقر، کار شاقه یا سایر عوامل از آموزش باز می مانند، عملاً از این کمک های غذایی نیز بی بهره می شوند. د رویداد خبري اژانس موندنې ښیي چې افغان کارګر ماشومان په بیلابیلو کارونو لکه لاسي پلور، د خښتو په بټیو کې کار، د موټرو د ښیښو پاکول، مستریګري، د بسکټو پلور، د څارویو ساتنه او د بوتلو او زړو توکو په راټولولو بوخت دي. د هغوی ورځنی عاید له 100 تر 300 افغانیو پورې د بدلون په حال کې ده
او ډیری وخت یوازې د ګڼو کورنیو د وچې ډوډۍ چمتو کولو لپاره بسنه کوي. اینجا کارم اینجا که موتر پاک میکنم روزی 100 روپیه 150 روپیه 200 آیداد نه پیرمرد که کار کرده نمیتونه. در نمونه دیگر حسین در کندهار مشغول کار در مستری خانه است. میگوید مکتب کنو بس کار و مشکلات و خاطر سخفات. این نوع کارها نه تنها غیر ایمنند بلکه هیچ چشمانداز حرفه‌ای برای آینده کودکان ایجاد نمی کنند. درآمد ناچیز آنان تنها برای بقا کافی است و امکان سرمایه گذاری برای آموزش یا رشد فردی وجود ندارد. د رویداد خبري اژانس د موندنو پر بنسټ کارګر ماشومان د سختو او درنو کارونو د ترسره کولو له امله هم د ناوړه رواني پایلو تر اغېزې لاندې راځي. په ورته مهال د ټولنیزو چارو کارپوهان خبرداری ورکوي چې دغه ماشومان د خپګان، یوازیتوب او رواني ستونزو له جدي ګواښ سره مخ دي. کارهای شاقه آسیب‌های جدی شخصیتی و روانی در پی دارد. اطفالی که مبتلا به کارهای شاقه هستند از اعتماد به نفس آنها کاسته شده و خود را در اجتماع بی‌ارزش فکر می‌کنند که این امر سبب انزوا و کناره‌گیری آنها از اجتماع می‌شود. در کنار این توقف آموزش یک امر خیلی مهم است. متاسفانه زمانی که اینها مصروف کارهای شاقه باشند روند آموزش اینها متوقف می شوند و برای آینده آنها بسیار خطرناک است. در کنار این متاسفانه اطفالی که مصروف به کارهای شاقه هستند با امراض گوناگون روانی و همچنان افسردگی روبرو هستند. به گفته او تقویت سیستم حمایتی آموزشی، ایجاد مکاتب انعطاف پذیر برای کودکان و اعمال سیاست‌های کاهش فقر و حمایت خانواده‌ها از راهکارهای بنیادی برای جلوگیری از این بحران است. 3 سال میشه در کسب هستم که 3 ماه اول روزی رو میداد خیلی با کارم دستای ما زدیم چیر کردیم دستای ما تا که کارم یاد گرفتیم. ډېر وړو کې وم زه چې کارم کولو وخت مې ټولولې مې اچولې ورسره سر چې راپاسېږي در ماښام پورې به لګېږي ارمان مې دی یو چې مکتب ووایم سبق ووایم مکتب ووایم د غریبۍ د وجې موږ نه مکتب پاتې دی زما لوبه کې فوټبال خوښېږي زه غواړم چې فوټبال وکړم. دا څرګندونې ښایي چې د ماشومانو کار یوازې اقتصادي ستونزه نه بلکې یو جدي بشري ناورین هم دی چې د راتلونکي نسل عاطفي او ټولنیزه وده له ګواښ سره مخ کوي. و اطفالی که کار شاقه میکنن و یا اطفال هم هستن که هم در کار شاقه میکنن و هم درس میخوانن، اینا قربانی هستن که آینده بسیار زیاد خطرناک پیش روی دارن. این گروه ها نه تنها از حقوق آموزشی محروم هستن بلکه در معرض فروپاشی روانی، دوری از اجتماع و آینده تاریک قرار دارن. روایت‌های مستقیم کودکان از کابل، ننگرهار، هرات، بلخ، پکتیا، بادغیس و کندهار تصویر تکان دهنده ای از زندگی آنان ارائه می دهد. بسیاری از آنان با وجود کار سخت آرزوهایی دارند که به نسبت جبر روزگار این آرزوها همچنان در حد حسرت باقی مانده است. نمونه های متعدد از روایت مستقیم کودکان در ولایت فوق چنین اظهار می دارد. اسم من نیمت، من 12 ساله همین شهر 2 سال میشه کار کنم روز 150 ساعت کار کنم میارم دست ما در خود از پیرم پیرمرد شده شورات کار نمیتونه چیش نفره یک خود میکنم سو میرم مسجد با میام کار میام په سهار موږ راوځو منډۍ ته راسو مال والو په قرضو باندې مکتب مې ولم پخوا مې ویلی تقریبا شپږمه پورې مې ویلی ده او هغې نه وروسته د کور اقتصاد خراب شو بیا مې پرېښود ارمان خو مې د انجینرۍ درلوده. موږ دلته کار کوم زه کور په ما چلیږي اووه کسان وي نور مریضان دي پلار مریض دی نور کوچنیان دي زه یو کار زه ورته کوم د ورځې خرڅ کوم هر څومره چې پیسې ټولې کړې خرڅ کوم هغه مې کور ته ورکوم د کله بورس چمتال وي اووه کسان یو زه کسان کار کوم د ورځې سل یم نیم سل کار کوم مکتب د وخت تلم اوس نه. این روایت ها حاکی از آن است که کودکان در افغانستان قربانی جبر روزگارند، نه به علاقه به آموزش. آنان رویاهای بزرگ دارند، اما فشار اقتصادی و اجبار خانوادگی این رویاها را خاموش کرده است.
که څه هم یونیسف په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په 2015 کال کې 28 ولایتونو کې 341,550 افغان ماشومانو ته د سیمه ییزو ټولګیو له لارې د زده کړو زمینه برابره کړې او تر 415,000 ډیر ماشومان د رواني او ټولنیزو مرستو څخه برخمن شوي دي. خو د رویداد د څېړنو پایلې ښیي چې د اړتیاو او موجوده خدمتونو ترمنځ لویه تشه شته او د دې ستونزې د حل لپاره پراخو اقداماتو ته اړتیا لیدل کیږي. کار کودکان در افغانستان تنها یک معضل اقتصادی و آموزشی نیست، بلکه بخشی از یک بحران انسانی گسترده تر بوده که نیازمند همکاری نهادهای داخلی و بین المللی می باشد. در سطح ملی، وزارت کار و امور اجتماعی اظهار می دارد که اقداماتی را برای رسیدگی به وضعیت کودکان کارگر انجام داده است. سمیع الله ابراهیمی سخنگوی این وزارت می گوید: کله چې د کار بحث رامنځته کیږي نو هلته لومړی شرط دا ده چې دوی باید قانوني د کار سن پوره کړي چې هغه تر ډیره پورې له په ځینو مواردو کې له 15 کالو څخه داسې پورته تر کار مفتشین هڅه کوي له هغو سیمو څخه نظارت او مدیریت ترسره کړي چې هلته ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي، یعنې دوی د شاقه کارونو څخه مخنیوی وشي. کارفرمایانو ته ځینې هدایات او لارښوونې ورکوي چې د هغو په تطبیق سره د ماشومانو شاقه کارونو مخنیوی کیږي. د امارت له راتګ څخه وروسته د 50,000 په شاوخوا کې ماشومانو قضایه ورته رسیدنه شوې ده. د کار او ټولنیزو چارو وزارت یا د ماشومان روزنتونونو ته معرفي کوي او په روزنتونونو کې ورته د زده کړو زمینه مساعدېږي، د اوسېدنې زمینه ورته برابرېږي او ټول هغه موارد ته چې دوی اړتیا ورته لري د کار او ټولنیزو چارو وزارت له بودیجې څخه لګښتونه ورکول کیږي چې خوشبختانه په ټولو ولایتونو کې دغه د ماشومانو روزنتونونه فعال دي او د 11,000 په شاوخوا کې یتیم او بې سرپرسته ماشومانو ساتنه پالنه کیږي. نو دا هغه څه دي چې له دغې لارې د کار او ټولنیزو چارو وزارت هڅه کوي چې د ماشومانو شاقه کارونو ته رسیدنه وکړي او د هغو مخنیوی ترسره شي. د یونیسف او د کار نړیوال سازمان د ګډ راپور له مخې په 2015 کال کې په نړۍ کې نږدې 138 میلیونه ماشومان په سختو کارونو بوخت وو چې له دې ډلې شاوخوا 450 میلیونه ماشومان په خطرناکو او زیان اړونکو کارونو کې ښکېل وو، هغه کارونه چې د دوی روغتیا او وده له ګواښ سره مخ کوي. که څه هم دغو بنسټونو د ماشومانو په برخه کې د لازمو اقداماتو په هکله خبرې کړي، خو لا هم ټینګار کوي چې افغانستان د ماشومانو د کار په لحاظ د نړیوال کړکېچ یوه برخه ده. کار کودکان در افغانستان یک معضل چندبعدی است که ریشه در فقر خانوادگی دارد و پیامدهای آموزشی، روانی و اجتماعی عمیق بر جای می‌گذارد. روایت‌های کودکان، آمارهای میدانی و هشدارهای بین المللی همه تاکید بر ضرورت اقدام فوری برای حمایت از آموزش و کاهش فقر دارند. د ماشومانو د شاقه کارونو د مخنیوي لپاره نه یوازې دا چې د قانون پلي کول مهم دي، بلکې ترڅنګ مهمه دا ده چې اقتصادي برنامې پلي شي، عامه پوهاوی وشي، بیړنۍ مرستې وشي او ترڅنګ باید تر ډیره بریده په کلیوالو او وروسته پاتې سیمو کې په ښوونځیو کې ځینې خوراکي پکیجونه او داسې برنامې چې هغه وکولی شي کورنۍ اقتصاد ته ګټه ورسوي. مثلا د کوچنیو مرستو او ترڅنګ د مایکرو فاینانس موضوع، دا ټول هغه شیان دي چې کولی شي په تدریجي ډول د دغو شاقه کارونو اندازه راکمه کړي. د رویداد خبري اژانس لخوا د ماشومانو د کار په اړه د 2015 کال څېړنه په افغانستان کې د څو اړخیز ناورین څرګنده انځور وړاندې کوي. داسې یو ناورین چې بنسټ یې له فقر، د والدینو بیکارۍ او د کورنیو له مجبوریت سره تړلی دی. مقابله با این بحران کلان نیازمند اقدامات فوری و چندبعدی است، از جمله کاهش فقر خانواده‌ها، ایجاد فرصت‌های اقتصادی و تقویت سیستم آموزشی انعطاف پذیر برای کودکان کارگر. این رویکردها در کوتاه مدت و میان مدت می تواند کودکان افغان را از انجام کارهای شاق رهایی بخشیده، آنان را به جای قربانیان فقر به سازندگان آینده کشور تبدیل نماید.